مصلیه یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو سړی د خپلې زنانې سره د شا د خوا څخه د لواطت او د بدفعلي او بد عمل وکړي، نو دی وایي پر دغه سړي باندې ښځه طلاقېږي که نه طلاقېږي. د دغه محترم ورور د دغه پوښتنې جواب زموږ د فقه حنفي د رویه څخه دا دی چې محترم ورور که چیرې دغه سړي دغه عمل د خپلې ښځې سره روا وبالي چې دغه کار ماته روا دی ځکه زما ښځه ده، زه چې هر څه ورسره کوم ماته روا دي، ماته جایز دي، ماته حلال دي، بیا دغه سړی په دغه عمل باندې کافر کیږي او دی کافر دی. د کفر په وجه باندې د دوی نکاح چې د هغه ختمه شوله. لکه په بحر رائق کې 5 جلد 11 صفحه کې دا مسله شته. او که چیرې داسې وي چې دی یې ګناه بولي، حرام یې بولي او ناروا یې بولي، بیا هم دا کار وکړي، نو په دې صورت کې چې دی دغه سړی سخت ګناهګاره دی او فاسق بلل کیږي او دغسې چا باندې په حدیث شریف کې راغلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې پر لواطت کوونکي باندې لعنت اوري د الله د جانبه څخه د الله په لعنت باندې ګرفتاره دی. دغه عذابونه خو ټوله شته د لواطت کوونکي دپاره چې څوک د خپلې زنانې سره د لوی بولو په ځای کې دا بدعملي او بدفعلي کوي. دغه ګناهونه خو ټوله شته. یو خو دا دی چې سخته ګناه ده، عظیمه ګناه ده، بده ګناه ده. او دومه خبره لا ده، زه هم ورسره زیاتوم چې ناشکري ده. الله جل جلاله نعمت ورکړی وي، نو دی په نعمت کې ناشکري کوي، نو په دا خاطر باندې دا ډېر عظیم جرم دی. الله دې مسلمانان زندې وساتي او د دغه ګناه په وجه باندې فاسق هم بلل کېږي او د الله په لعنت کې هم ګرفتاره دی. او علما وایي چې که چیرې دغه سړی دغسې عملي وي د دا کار او پرېږدي یې نه، نو د دې سړي حکم د عنین دی. هغه څوک چې هغه نامرده وي، یعنی د هغه د نارینه قدرت یې نه وي، نو د هغه چې کوم حکم دی د دغه سړي چې د زنانې سره دا بدفعلي کوي، نو د دې هم دغسې حکم دی. لکه فقه علی مذاهب الاربعه کې وایي چې که د شا په خوا کې د عمل ورسره کوي، یعنی د لوی بولو په ځای کې د عمل ورسره کوي، نو دا عنین دی. وكان لها حق طلب الفسخ. الفقه على مذاهب الاربعه څلورم جلد 115 کې وایي چې دغه ښځې لره حق د طلب د فسخ شته چې دا نکاح فسخه کړي. دغه حکم دغه حق ولره شته د زنانې لره. په لحاظه محترم ورور که چیرې دغه عمل روا وبولي دا سړی د خپل خاوند بیا د شک وتلې دا نکاح ماته ده، ختمه ده، د کفر په وجه باندې دا سړی دې د تجدید د ایمان وکړي، خپل ایمان دې بېرته نه وکړي او توبه دې الله ته وکاږي. او که حلاله نه بولي، حرامه یې بولي، دغه کار حرام بولي، خو بیا هم زندې وسي، لویه ګناه ده، عظیمه ګناه ده او د شکر د نعمت ناشکري ده. نو خدای نکرده بیا داسې نه چې په داسې آفاتو اخته سي، په داسې الله په خپل عذاب کې را ګرفتاره نه کړي. په دې وجه د دغسې عمل کولو څخه باید چې زموږ ستاسو مسلمانان پښتانه ډډه وکړي او اجتناب و پرهیز په کلکه زندې وکړي. الله جل جلاله دې و مسلمان ته د دغسې بدعملي او د دغسې بدفعلي توفیق نه ورکړي. دا چې د محترمو فتاوا فریدیه جلد 5 صفحه 245 او 246. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.